پیکسلیپ کورس پارت 8 د پیکسلیپ زده کړې کورس اتمه ویډیو د اتمه برخه ده. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته یو اخري آپشن مونږ سره پاتې دی چې په دې آپشن به تاسو سره په دې ویډیو کې خبرې کوم. زه تقریبا دغه څلور آپشن مونږ په تیرې ویډیوګانو کې په دې باندې خبره وکړه، د دې خبرې هم ختمې کړلې په دې چې څه کېږي ټول ما تاسو ته وښودم. نو نننۍ ویډیو ده اتمه برخه ده پارت 8 دی. اتمه برخه کې مونږ تاسو سره د کونج کې تاسو دغه سټار غوندې دغه آپشن ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. مونږ به دې ځای کې اوس په دې آپشن باندې خبره کوو. ګورئ مونږ سره په دې ځای کې تقریبا اووه دي که اته آپشنه مونږ سره په دې ځای کې مونږ ته راکوي. ګورئ لومبنی آپشن مونږ سره په دې کونج کې روټیټ صحیح ده. ګورئ په دې باندې زه کلیک کوم. دلته د دې آپشن وظیفه دا ده ګورئ چې زموږ دا سایز چې کوم دی تاوی راته ونی روټیټ او پروټیټ دی حالت دی وړي صحیح ده. یو د ټیک ټاک سایز یو د یوټیوب سایز لکه دغسې پورته کوي او ښکته کوي صحیح ده. نو د دې وظیفه او دنده هم دومره د دې کې نور څه خاص نشته صحیح ده. که ته غواړې چې دا تصویر بېرته روټیټ کړې یعنې په اوږدو یې کړې نو بیا په دې باندې کلیک کړه ډایرکټ په اوږدو شو. که اوږدو باندې غواړې چې په پلنو حالت دی کې بیا یې بېرته په دې باندې کلیک کړه دا پلن حالت ته ځي. ګورئ د دویم نمبر بل آپشن تاسو ته ښکاري، په دې باندې مونږ کلیک کوو. دا چې مونږ څنګه ان کړو ګورئ د تصویر غاړو ته به توروالی تاسو لیدلي ویډیوګانو کې اکثره زیات یې بعضو تصویرانو کې غاړو ته توروالی هغه دې ځای نه کېږي. ګورئ زه اوس ما خپل دا بیکګراوند خړ غوندې راځي. ګورئ دا بیکګراوند کلر اول بدلوم، دا ورته زه یلو کلر ورکوم. بیا راځم ګورئ دې آپشن ته دا چې زه ان کړم ګورئ غاړې ته توروالی تاسو ته ښکاري. دې ځای نه اندازه زیاتېږي چې څومره تاسو توروالی پکې راولئ او دې ځای نه کلر فرض که سپین پکې راولئ نه سور توروالی پکې راولئ. دا دې ځای نه تاسو کولی شئ. دې ځای نه تاسو خپل ورته کلر هم برابرولی شئ صحیح ده. نو په دې ځای کې تاسو دا کار کولی شئ. او دریم نمبر آپشن دی په دې نویس باندې تاسو کلیک کوئ. ګورئ دا به تاسو انیبل کوئ. انیبل چې شو ګورئ دا خالص داسې او توروالی غوندې په دې سکرین باندې راولي خاص نور دې کار څه نشته. ګورئ که تاسو فرض که دغسې ډیزاین خوښي کلر صحیح ده دغه کلر هم تاسو داسې راغوستلی شئ. ځینې ګورئ دلته برابر کوئ او دې ځای کې ګورئ دا جړوالی توتوالی په دې ځای باندې د اندازه خپله معلومیږي. په دې ځای کې تاسو دا کار کولی شئ. او بل تاسو ته سټریپس په نوم آپشن ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ. دا هم تاسو انیبل کړئ. ګورئ دې ځای کې په دې بیکګراوند باندې سې تور غوندې پټې راځي. دا اول آپشن تاسو ګورئ څنګه بره وړئ د دې دا توروالی به نور هم زیاتېږي د پټو که ښکته وړئ پیکه کېږي به او لاندې د پټو غټوالی او وړوکیوالی دی. ګورئ چې څومره مونږ بره وړو زموږ دا پټې به زیاتېږي او چې ښکته وړو لږ کېږي باندې غټېږي ورسره صحیح ده. په دې ځای کې تاسو دغه کار کولی شئ. او بل ته ګوره برایټنس دی، په دې باندې چې مونږ کلیک کړو ګورئ دا د دې اندازه رڼا ده. ګوره په دې ځای کې مونږ رڼا کمولی شو زیاتولی شو. فرض کړئ مونږ یو بیکګراوند یو تصویر ور اچولی دی په هغه باندې مونږ برایټنس یې واکو کمو فرض کړئ صحیح ده. مطلب یو تصویر یې تور غوندې تصویر هغه مونږ سپینو نو هغه مونږ دې ځای نه ګورئ زیاتولی کمولی شو. دې ځای نه مونږ برایټنس ور اچولی شو. او یو بل آپشن دلته دی کانټرسټ صحیح ده. په دې باندې چې کلیک وګوره دا هم داسې سپینوالی او توروالی کوي خو په دې رنګ کې نه معلومېږي. دا چې تاسو کوم تصویر ور واچوئ بیا هغه ځای کې تاسو ته په اسانۍ سره معلومېږي. او بل په دې آپشن دا کلر غوندې چې تاسو ښکاري په دې باندې کلیک کړه. ګوره په دې سره تاسو دې ځای نه قسم کلر ځان ته په خپله خوښې سره دې ځای نه ډایرکټ تاسو اړولی رااړولی شئ. ضرورت نشته تاسو لاړ شئ یو کلر راولئ بل ګورئ شاته وړئ مخکې وړئ چې پیکه کوئ تیز کوئ کلر ټول تاسو دې ځای نه خپله برابرولی شئ. کوم کلر ستاسو خوښ وي هغه دې ځای نه په دې ځای کې تاسو کولی شئ. او پاتې شو بل آخري آپشن په دې باندې چې مونږ کلیک کړو ګورئ په دې سره د کلر تتوالی او تیزوالی دې ځای نه کېږي. ګورئ که دا بل بیکګراوند تاسو ور واچوئ چې ښکته ویسئ دا تصویر تاسو سره سپور کېږي داسې سپېره غوندې عکس کېږي او چې بره تاسو د مثبت طرف ته ویسئ په دې ځای کې ستاسو تصویر داسې غوړ غوندې صفا سوتره راځي صحیح ده. نو په دې آپشن تاسو سره دغه کار کولی شئ. دا به تاسو که مخکې وړئ زیاتېږي او شاته وړئ کمیږي به. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ. نو دې آپشن کې خاص دومره څه نه دی دا ډېر په کارېږي هم نه خو یګان وخت کې بیا سړي ته په درد خوري. نو نننۍ ویډیو کې دغه اته آپشن یې ما تاسو ته تشریح کړي. امید لرم چې پوه شوي به یاست پرې. روټیټ دی او دغه دویم نمبر آپشن نویس دی، سټریپس دی، برایټنس او کانټرسټ او دغه دوه درې آپشنه نور سره دي. دا موږ په دې ویډیو کې تشریح کړو. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او په ویډیو پوه شوي یاستئ. نو دا نننۍ ویډیو پارت 8 اتمه برخه د پیکسلیپ کورس زده کړئ. نورې ویډیوګانې هم پکې شته، نورې خبرې لا سیوا پکې پرتې دي. د خالص ما تاسو ته تشریح کړی چې دا آپشن دا کار کوي دا آپشن دا کار کوي. خو اما په ډیزاین یې موږ څنګه کوو پکې لیکنې پکې څنګه برابر او فرض کا
نو دا ټول سیسټمات زمونږ بیا په را روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته یوه ویډیو سره د مثاله راوړم. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. داسې ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.